یاد کئی دا فضیلت دا پاک زړه او دا پاکی سینې چې رب العالمین جنت تا اغا سوک نپریدی یا جنت تا یو کس دا اغا وقت پوری نشی ننواتی چې سوک پوری دا سینه دا زړه صفا شوی دی. او اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا پا سورة الحجر کی اللہ وی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا اللہ وی دا جنتیانو پا سینو کی چی سی دا طول بتی منگ لری کو دا دوی سینی با یو بلتا صفائی اخوانا نورونا بای دا رونا خودی در ایسا کی سینی یو بلتا صفائی دی. او ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ بعض نور علماء دیر ناشنا خبر ذکر کرده وی دا جنت دیر پاک زیده او ندی مناسب چی دیت دی یو سڑے ورننوزی او داگا پسڑکی دی گندگی پرتای نو جنتیان چی جنت تننوزی پس حال کی بھئی زرون بے صفائی نو کتا دا گواری چی پا دکا جنتیانو کی دی زی پیداشی پل زرب پا دنیا کی صفا ساتی او دا حدیث و سرواورا دا آیت شو حدیث و مورا بسید بخاری کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اول زمرت تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر اولنی ټولګی چې به جنت ته ننوځي د جنتیانو دو به دومره ښایسته شکلونه او صورتونه والی لکه د څوارلسمې سپومۍ ته ګوره. بیا چې پسې کوم دویم ټولګی دی هغه لکه یو پړقېدونکي ستوري په شان او بیا داسې یعنی مراحل دی درجې دي مرتبې دي جنتیان ټول یو شان نه دي. مقصدي خبره پکې دا ده قلوبهم على قلب رجل واحد د دې ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه د ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه لا اختلاف بینهم ولا تباغض نه به د دوی په منځ کې کینۍ نه به اختلاف نه به دشمني یعنی د دومره جنتیان چې جنت ته ننوځي د دې ټولو دا زړونه به څنګه وي لکه د یو کس زړه. څه مطلب د یو کس زړه د ټولو به یو شان زړونه پاکي او چې زه تاته ووایم چې ستاسو په دې کور کې دننه ستاسو د 5 کسانو د زړونه د یو کس په شان دي پاتې لانډیواله او عام مسلمان او په لاره تېرېدونکی او ملګری او یار دوست غټه خبره ده چې زه دا تپوس وکړم چې کور کې دننه چې تاسو کوم اوسېږئ ستاسو ټولو دا زړونه داسې د یو سړي زړه په شان دي چې منځ کې اختلاف نشتي حسد نشتي کینه نشتي بغض نشتي نو څه ووایم چې ماله څوک دا جواب راکړي چې او موږ داسې پاک زړه او پاکه سینه دا د پیغمبرانو سینې وي واضحه ده چې رب العالمین د نبوت دپاره غوره کوي نو هغه هم څوک که نه او دا مناسب نه دي چې د یو نبي زړه دې صفا نه وي ولې بارک الله فیک ما تاسو ته ووایي چې پاک زړه خیرخواه او چې زړه پاک نه دی خیرخواه نه نو څنګه یو نبي امت ته پیغام رسوي او دی خیرخواه نه دی